هغه بیحق چې له اسلام نه مخکې د زردشتیت دین چې دلته حاکم و، په هغه زمانه کې چې دلته د زردشتیت دین و، دلته یوه ونه وله، بیخي ډېره غټه ونه وله چې علما وایي په عباسي خلافت کې دا ونه چې وهله نو هغه غوښتنه ترې وکړله د زردشتیانو چې دا ونه مه وهیه، ډېرو پیسو وړاندیز یې وکړ، بالاخره دا ونه یې ووهله. دا ونه 10,000 میږې به د دې ونې لاندې کېناستلې، دومره غټه ونه وله. دا ونه کې په زرګونو مرغانو، قسمه قسم مرغانو ځالې کړې وې. دا ونه چې کله ووهل سوله یو ځانګړی نجار یې ورته مقرر کړی و، د هغه په مشرۍ باندې دا ونه ووهل سوله، دلته په بیحق کې وله. نو دا ونه د سوونو کلونو، حتی د 1000 کال نه ډېر عمر درلود. د دې ونې غټوالی دومره غټ و چې کله یې ووهله 1400 اوښانو باندې بار د دې هغه لرګي له دې جنه انتقال کړل. په تاریخ کې د دې ونې په اړه علما وایي چې دا یې ووهله چې چپه سوله، دا ماخوستان و، ډېر وخت یې ونیو، د ماخوستان د مانځه وخت و. کله چې دا ونه چپه سوله نو مرغانو ډېر وځړل، چغې وهلې، شر و شور یې شروع کړی و، ځکه چې د دوی ځالې و کورونه ونړېدل. یو کال وتلی نه و چې هغه نجار او څومره خلک چې د دې ونې په وهلو کې شرکت کړی و، وی ټول مړه سول. دومره غټه ونه وله چې هغه دلته په بیحق کې دا ونه وله. نو دا هغه تاریخي بیحق ده.